احمد مسعود د افغانستان د رنګه ملي بیرغ په هکله تازه څرګندونې کړې دي. احمد مسعود وایي دغه د رنګه بیرغ به بیا په افغانستان ورپیږي. هغه له نوي حکومت هم دا غوښتنه کړې ده چې افغانستان د رنګه بیرغ دی د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني، ځکه د دې بیرغ پر سر ډېرې وینې تویې شوي او باید دغه وینې بې ځایه ولاړې نه شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. هغه وایي د هیواد د رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان د رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تیارو ورځو سمبول، سور رنګ د تجاوز کوونکو پر وړاندې د ځمکه او هیواد د خلکو د وینو او قربانۍ سمبول، او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي ته د هیلهمندۍ نښه ده. د هیواد د رنګه بیرغ ته د خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکي او ازادي ښودونکي دي چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي تر څو د غرور پت او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو راپاندوي. نن ورځ د حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانۍ ته په کتلو سره اړینه بلل کېږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپل رزخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل د هیواد د بیرغ د راپاندو ساتلو لپاره ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړي باید زموږ مینه ورسره کمه نه شي، او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کېږي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تربیه، خیر چارې.